د سپوږمۍ اختر مو مبارک شه. دا یو اختر دی چې د 2000 کلونو څخه زیات تاریخ لري. نو د چین په لرغونو زمانو کې خلکو دغه شپه څنګه تېره کوله؟ که د شاهي کورنۍ غړي او که عادي خلک ټول به خوندوره ماښامنۍ ډوډۍ جوړوله. یو ځای به یې سندرې ویل، شراب به یې څښل او سپوږمۍ به یې کتل. د پخوا شاعرانو به په دې شپه سره یو ځای کېدل، شعرونه به یې لیکل او لوستل او هم سپوږمۍ به یې کتل. ښځې او ماشومانو به ښکلې جامې اغوستل او سپوږمۍ به یې کتل. خپلوان او ملګري به یو بل ته د سپوږمۍ کیک او یا نور خوراکي توکي یو بل ته ډالۍ کړل. په همدې شپه کې به بازارونه تر ناوخته خلاص وو، ځکه خلک باور درلود چې د بشپړې سپوږمۍ لاندې ویل شوې هیلې حتما پوره کیږي. اوس زه هم غواړم له تا سره یو ځای دا اختر ولمانځم.